अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ګرانو کتونکو عظیم پری شیخان او تاسو ته خیبر سهار پروډوسر لاونج کې هرکلی وایم ګرانو کتونکو خبره ترې به کوو خو دا شاه اسماعیل نه پته کوم دا دوره وختي چیش پر راغلی ده السلام علیکم وعلیکم ګډ مارنینګ لکه دا دوره وختي نن تاسو څرنګه راغلي آفس ته چل دی چې اف پی سی کې چې چینجز و هغې باندې چې دی آنلاین جوړول و مختلف پروګرامز نو دا کار خو تاسو ایونینګ چې هم کولی سو دا دوره وختي راغلت لږ کار ډېر زیات دی او زه رالم تاسو ولې څه لایو دی څه دی لکه دو ته لا پته نشته چې دا تاسو پروګرام ده پروګرام نه خو زه خو وایم چې دا خو موږ یو زبردست غوندې یو ګپ شپ چټ چاټ ول هغه ده پروډوسر لاونج ته هغې چې به تاسو ټول موږ سره او تاسو چلو بای چانس رالی شاه اسماعیل خو ښه دی وکړه چې رالی د ریزن از چې بس خوندونه دي که نه پروګرام به یې اخلي پخلي به یې مزې به یې وختي خو امچیر چټ چاټ به هم کوو که نه امچیر ما سره میلاو شو وختي احمد شیر چیرې ده ویسې احمد شیر ما کتل بیکاز احمد شیر چې ما سره نه پروګرام چې خو پروګرام خوند نه کوي که نه بیا هغه د پروګرام اینکر دی تاسو سره تاسو اینکر هغه اچھا زه اینکر نه یم بای د وی ښه زه تاسو ټولو والا مشره دی پروګرام ښه او د پروډوسر لاونج ته مشره زه پروډوسران ولا ته کوم منیجر ای منیجر زه بالکل منیجر یم د پروګرام هغه والا پروډوسر لاونج والا ورسره موږ سره به نور هم خلک ظاهري خبر د نام نه خو تاسو ته پته لګي چې پروډوسر لاونج مطلب چې دا پروګرام یا دا چې کوم لاونج ده دا صرف ما وال یا شاه اسماعیل وال نه ده دې سره موږ سره نور هم ښایسته مزدارې کښلې چهرې دي ملګري هم دي جی پروډوسر جی ټول موږ سره خو هغه سره به ګپ شپ لګو خو د احمد چیر ته پاتس لای احمد چیر السلام علیکم څرنګه احمد چیر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ طبیعت ته شته بالکل ټیک ګډ مارنینګ ډیر فرش راله صبح بخیر زندگی صبح بخیر زندگی صبح بخیر بخیر راغلی بخیر راغلی تړي مشي صحیح تاسو سبزی دی راوړی مخکې خدا چل مې وکړو چې منډای ته لاړم منډای ته لاړې همیشه پشان او منډای کې دا تازه سبزی ما راوړی دی پر راوړه چې یو خدای چې تاسو بناشته نه کړی ناشته نه د سړی باندې کړي خو ما کړی ده ما کړی ده خو خیر کته بیا ته جوړې زه بیا وکړم خیر ما زه وختي رالم ما ویلې دلته به دا بس خیبر سهار پروډوسر لاونج به پروګرام به تاسو کېنئ او دې کې به ګپ شپ یې مال احمد شیر چې یو پریشین ویل تاسو ټول کېنئ اوس ما ته انجان جوړی دی چې په ما کار ول بوج ډیر زیات و ځکه ناسې اوس د لانچې ته نه داسې چلو مال راشه کار شروع کړو ناشتې ته مال زه کار شروع کوو ناشته خو چې د احمد شیر د لاسې نو زه ورته د کلکتې نه دا ټول چلې ناشتې ته جوړ ناشتې خو تاسو باندې تپوس نه کوو که نه جی څه ناشته خو به جوړو ځکه چې عام کار دی او ګوره صحیح ده نن سبا خو ډېره مهنګایي ده احمد سبزي مهنګایي ده سبزي هم ډېره مهنګه ده که نه ګوره دا ما دوباره ځکه کېښودو چې خبره ډېره تفصیلي ده ډېره ضروري ګراني ده که نه ګراني ده وي به خو دومره نه ده چې څومره ته نه دکاندارانو جوړه کړي اوس لکه زه درته دې نه به شروعات وکړم دې نه دا سلادو پاڼې دي ټیک ده او دا چې ته اوس یو په عام دکان کې اخلې نو هغه به 10 یا په 40 روپۍ درکوي یو ګېډۍ په منډای کې چې دی نو دا په 15 روپۍ درځن یعنی په 15 روپۍ یو ګېډۍ او 15 روپۍ ها ګزارې چې دی که نه اوس دې ټیم کې ښې تازه او سرې ګزارې په 150 روپۍ دړی دړی او دنیا چې دا نو دا دم رغټه ګېډۍ په 100 روپۍ ټیک ده پودینا ادرک چې دی ادرک لکه سمره خدای او سمره ګران شي که نه دلته کې او دا دلته کې په څو دی په 250 روپۍ کیلو یاره منګه لوټ شو هلته دوکانداران او بادرنګ دغسې نور څیزونه زه به تاسو ته ویم خامخا له دمې ډېر ده بالکل جی ګرانو کتونکو باقاعده به تاسو سره نورې خبرې اترې هم کوو نور چې کوم زموږ سره سرپرایزز هم دي نورې چې کوم د پټې خبرې هم تاسو سره کوو خو فلحاله پروګرام چې وخت سره دا یو وړې شان دمې ول چیرې بل پله موږ صرف او صرف موږ سره وسو یو ځل بیا تاسو ته پروډوسر لاونج چې په دې شیخان هرکلی وایي احمد شیر سبزیانو ولې خبرې مو کولې ریټس حوالې سره خبرې مو کولې ځکه چې نن سبا مهنګایي ډېره زیاته سلا احمد شیر زه داسې یم چې زه کوکینګ اویل نه سه اخیستی دومره مې بلاغه کړی یقین ومنه کوکینګ اویل چې کوم به اول په صرف 12-1300 باندې و که نه اوس ته یقین منه په 2500 په 1800 په 2000 ده نو خبره چک کوي چک کوم اخر زه داسې نازکه جینګۍ اخر زه به چک کوم نازکه ډېره نازکه
یو دا نازک ده او یو شبیر نازک یو دی شبیر نازک دی دواړه نازک دواړه تاسو ما نازکان پسې چې کپی مکه دا سبزیانو والا نه اوس ګوره خبره اوس ماته یو خبره کوله چې هغه دکانداران چې سمرم دي کنه نو دا سبزی چې اوس ما منډای نه غستی ده صحیح ده. او دا حقیقت ته چې زه ساره اوس را لاړم خو روزانه خو منډای ته نو سوتلای کنه نه نو هفتې کې یو ځل خو تلل شو کنه یو ځل ګوره اوس یا خو به مونږ جاړو چې مهنګایي ده یا بل ژوند مهنت کوو صحیح په دواړو کې کم یو کار کول دغه تاسو ته اوس سوچ چلو کوئ مهنت مو صحیح ده مهنت چې وکړو ها دا اوس وګوره دا په 15 روپیو چې بار نه ځاخلم زه په 40 روپۍ ویلې والم بادرنګ چې دی هغه په 10 روپۍ هلته کې کیلو او ټلیفون دا چوک تا دا چوک جلیل دی هلو ما ته پته چې همیشه به دا کس لیټ وي وعلیکم السلام جلیل کوم پلې یار زه په دې سرینګر هایوے باندې ختم ډیر زیات رش دی کنه نو پروګرام خو شروع شوی دی کنه همیشه ای سرینګر یو باندې د غشنه ټیم روزانه د دوه صحیح روزانه لیټ خبره خو نه ده پروګرام شروع دی کنه واو ته چی ته بس راو پر سمره ټیم کې برځي زه بس لږ سات کې راځم یار بس غب شپ دی کنه تاسو لږ کنټرول کې بس زه راځم خاصه لږ لیټ شم خو خبر اوره لکه ناشته مې نه کړې سه ناشته ماشته مو ملو شي صحیح دا وا ورزار زار خو به چاته زړه ناشته ملو شي کنه وسم او ناشته ناشته دا غیبت صحیح ناشته به ملو شي الا ناشته مو ته ورته واو راشه وته دا هوټل نه دی مړه دا هوټل نه د پروډوسر لاونج ته راشه و صحیح دا زار دا اوکے لکه تو احمد وګوره چې دا اوس وای چې ناشته برته جوړو همیشه په شان لیټ هم دا لکه شای اسماعیل دا ډیر د جلیل صاحب چې ډیر زیات نن سبا خرابېږي لګیا ده ډیر عجیب نسل اوس اسه په خاطو کې لیشه وای دا خو چې مونږ ته وګوري ځان نه خو نازک نن سبا ډیر زیات نن سبا داسې جان مند لاس ما سم هغه بس هغه فل کوشش ده چې احمد سیر متاثر کړم او والله کده چې ته متاثر ډان جوړی شي ډان نو اچھا نن سبا دا ډریسینګ ډیر زبردست کوي لکه خرچه مرچه ډیره کوي په جان باندې سخت کوشش کوي او ګوړه باندې کله نوست وي په شیرو باندې دا خو ګوړه بس بیا خو پرېدا مړې زه خو وینم یو چلو غیبت خو مو سٹارټ کړی دي کراله ورسوم سم خوان کوي دا نری شنده غیبت نه دا هلکا دا ډیر زه خو نه تاسو کوم غیبت کو زبا خیر زبا مثاله ور سره لګوم زبا وشو دا ټیم ایوا خبره ایوا مجبین سره ما مخکې پروګرام کوو کنه نو موږ چې کله پروګرام ختم شون کې بنستو نو موږ غیبت کوي لاغونې اچھا خبر اچھا وکو نه ماجبین ایسا نو ډاوټ ډیر اوس یو خبره ده هغه سموږ خو مې کبرو چې لږ کله کله غیبت کو دا خو عام خبره ده خو تاسو سره مې کپروم کې لږ کی بات لږ کیږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ پکار دي چې ما ته سار فون کو چراره سه ما ته شبیر هغه کس یاد کو چشته نه په خپل کم دي نه ولې سرجی تاسو به دا پروګرام ته سوري دغه موږ پروډوسر لاین ته بدراتلو سکول کې داخل شوم سار دونه وخت پاسه بیگ را واخله ځان تیار کا خیر ته مې سی ورځ موږ ټایم راکو موږ بلش کو چې موږ سره چین چې مزیدار غب شپ ولا ګو چې غیبت تا خو به یو ویل چې نه اسکله چې بس کو ها زبستا عزت کوم ته بس ما عزت دا دومره خطرناک دا هغه خبره ده چې تاسو کله نو څه کولای یو بل سره ورګه ښه الکه کیمرا دې طرف ته بنه کوي ښه ها شاجي کوارډینیشن روان دي او ښه سیستم یې اون تاسو لري سیستم وګورو صحیح ده دا سیستم یې اون لږ کو دا وګورو ما نه نو دي خو پاګې باندې چې کوم سندري روان دي کنه نو هغه زئی بزخه نه هغه لک شنه ما ویډیوز کتل احمد دا همیشه داسې کوي لکه جهان داسې بیزی دو شو کوي لکه چې دا ډیر زیات بیزی یا لګي خدا لګي چې فلمانو چې یا غانو چې نه سندري زه کاورم چې الته ما هغه پروګرام و د کنای مې ویش په مخ پروګرام په هغه مخ کې سندري موږ دته پرویو کو پروډوسر ته وی چې دا د سندري دی کې دا پلی کوم کنه او ته چې پلی کا دا چا خبره غټ بلندر وش او کله وشي تیر شي هفته کې شو ته بیا دکان لګولې څه کړی ما سبزی خرڅوا او ریټونه مې سره د یی مهنګای کم پله ده یار ډیره د خو ایران کړم دا دې دي چې دا ایران کوي دوی اولنی ځل چا سره مینه وکنه هغه ته چې خطو لیکلو هغه غریباریان شو دا څه پریشان شو ټینشن کې شو خودکشي کوله خو بیا ما ته خیر دی بچي دا د سی پکې کنه دواګه تلاو لیټر ولیکو سو اوري خو نه کیمرا اف خبره دا شي وکنه تو وګونه پټ کا کنه ساده ورودونه لکه زبو بس تاسو چې تاسو سره ما موجونه نه دا مش رازدار ده نه مې رازدار ده ټول نوول خبردار سي نو خو رسې هغه پر هو دې لپاره یو پلیز دې کنه میک اپ روم کې دا خبره او کې هغه نه پس پوه شي
موږ چې کومه خبره چاته رسول غواړو هغه دې په مخ کې وکړو خبردار کدا محمد مو دا سٹیمپ لګا زه بالکل داسې نه زه خبر ډېر پټ پټ ساته سر جی خبر هتو کنه صرف میک اپ روم کې کوي مونو تا مونو بیا په ټول چینل کې ورو دا کی نو دې چلو چې دوله کا لو لیټر ولیکلو ډېر ایکسایټډ وکنه ماته نه بھائی دعا کوا اور کو نه مې زه صحیح ده لږ سات پس چې یو فون را لې کنه مال را کو اول خبر سرتو کا زلک شرمېږم کنه ظاهر دا غو اظهار محبت کوي را سره نو لږ زو ته ټیمپو جوړو ما فون کړ مې جی بچي زو مشرور خبرې کوم کنه ما ته جی تاسو ماته دای چې دا احمد کار سکی کنه اچھا مې هغه هیڅ نه کوي مې هغه هیڅ نه کوي وینې سره نه سخو نه ګور چې څوک سره کوي هغه ډیر هر سکی کنه نو وس وس ما دې نه شوې ما ته چې نه بهر سره سخو مطلب سا ایکسپرت خو بس د شي مې شیف ډیر زبردست دی وای دا زکا مې ولی ویجی دا لیټر راولې غلو او چې کوم صفات لیکل هغه دي سیو چې کله زستا دې یختو ته وګورم نو ما ته دې سرایا شي څنګه چې پالک تازه تازه ساګ زیات شوی زستا دې سترګو ته وګورم نو ما ته دې لګي چې څنګه چې دا بینډۍ چې دي دا چې تازه تازه رامات کړي او تاسو دا بغور تو ګور دا ټماټر په پزړ سي ګور دا جمله مانه ویلي خو لیکن ترتیب د کاشان دی نو ماته مې خیر دې کنه ګوره مطلب هر کس چې پس کې ایکسپرټ پاره کې اظهار محبت کوي مطلب هر خبره څه مسله ده سبزیګانو سره مکس هغه کول مسله نو ها واسه یو ډرایور لو لیټر لیکلی نو هغه وبدغه یادې کنه یہ ہے ته وای یره دا خبره به کو غیبت به کو خدا نور خلک چیرې دي نو خو جلیل هغه شبیر چیر دا چې دنیا میک اپ کوي هغه چیرې دا نه هغه دغه کیو ما ته لګي چترال کیو راغله ما ته لګي چې میک اپ روم چې بناسي شب مخصص سپینې په میک اپ روم کې دوه کسانو کار وی ګورا ای پریشه او شبیر بای شبیر زنګ په خیر کې اسی رښتول اشکاری خو دا میک اپ کې به ما ته چلل اشکاری ولی پته نشته ما ته هغه په مخ کې ونی ګورې هغه نېچرل بیوټي ښه ده هغه په مخ کې ونی بس کار به خراب شي تباہی به وشي واو شاده دا خبره مردو کړم خو هغه ته چرته دا ونه چې هغه ګورې خپل خوبصورتۍ به راکې ډېر پوزیسیو دی اچھا لکه ډېر زه کونشس ته خدای کنه نام هغه پړ کیای چې په دې چینل کې په دې خیبر کې په کېټو کې په میډل ایسٹ کې په خیبر نیوز کې کڅوګ هیرو شته کنه هغه یو هغه دی بس هغه نه څوک هغه شیشه ته هم د قویل تاوان شو راته کنه شیشه مخې ته ولاړو بول آئینه بول मेरी जैसी खूबसूरती तूने देखी है फड़क शो शीशा माता शो अरे नागा ये दोनों दरोग न शमिले उसता तसो है महावरे तो सशी जे अगर जलील तो कोनो करते चेहरे पात असले जलील नाश्ते पे चक्कर चिक कोकी की वाला आड़ो कोके का और से वाली से वैसा न दा श्रीनगर सर हो श्रीनगर रोड बांधे अगर सर वो बोर्ड निकले यलते लगवाली चरता और देखी कनाल तो लिखे श्रीनगर हाईवे अरे तस्वीर सर और वाकली राउली सर मैं इधर ही खड़ा हूं अरे हालांकि खोके के वाला आगाज मंगा सदाबार د چلو کې مختلف ودونو فوټونو تصویرونه سدابار والا کی او به راولې کی فوټ کې څنګه دی یار څنګه تاسو همیشه په شان دی نا وخت مکړه ګوره وی اقبال همیشه دیر سے آتا ہے اقبال د تاسو اقبال یو اقبال مې یادونه یار چلو شو نه تاسو اقبال یو یاره جوړېدو کوشش خو کولې دا ډرامې و دینه بعد نه چلی دا ډرامې او جلیل همیشه ټرافیک نه فساو نه خبر وره دا کور چې خزر ناشته نه درکې ها کور چې خزر ناشته درکې یاره سار وختي را روانو کنه نو ما ویل چې تاسو بس نه ناشته خو تیار کړی کنه اچھا هغه به تاسو سره مونږ وکړو صحیح بس کا دا فقط ناشته پس ګرځي دا ګرځي نه تاسو راوړی نه تاسو نمونه باش ناخته کا نه نن د کوټ یو خبره نوټونه به جوړي دا اوټونه نه جوړي هغه نن تور پینټ تور کوټه چولې موږ نمونه ته نه یردي او ګوره خبره داسې ده او نوټونه جوړي زه ډېر یو مړه سنکټ کې نښته یم سنکټ وته وي پریشانی وته وي مشکل وته وي کور اور پروګرام دی زموږ کنه پاره کې ډېر مودې نه زه کوشش کوم چې ته یو فیمیل ټیلنٹ کوشش کوم که تاسو یاره و جنې خمر سره ډېر ټیلنټډ واغه چسلا نو هغه خو واده وشو کنه نو بیا واپس نه راځي واده چې وشو بس هغه بیا پکار د مونږ ته اوس هغه خبره خو واوره چې هغه تو خبره واوره یو فیمیل ټیلنٹ پکار دا بلکې د سی فیمیل ټیلنٹ هم پکاري چې ته ایجوکیټډ دي کنه کما نه خلو ور مخ کې شه نو ته خو دلته الریډي نو خیر ده کنه بل وو کړو څومره پروګرامونه ته کې خیبر سهار تا کړی دی خیبر ماقامونه تا کړی دي او خبرونه ما کړی خبرونه تا کړی دي ډرامې تا کړی دي سندرې تا ویلې دي
نو دا سب کار رستانه دا پاتې کور دی. ورمانه ده کړی دا به کور کې بځای لیکن دا به زه وکړم. بس صحیح ده بیا تاسو ټینشن مې خلاص بیا کړی. بس نخره مخره خو نه نه بالکل نه. ما سره ټایم نشته او اکچولی زما خو دا مسله ده دا مسله ده دا خو به نه نه نو چې لکه دا دا- یې کوي دا څومره دې ځای منیجري به څوک کوي زه خو دا منیجر به یم کوي که نه خیر د اجازت به ولر راوالو یو اپیسوډ نیم کې خو نه به مړ راشي. چې نوې فرش راشي نو ښه نو نه فرش لکه خو زه پکار زړه ته ده. ښکاره نه مطلب مې دا یاره، چې لکه مطلب د چا و نه اوس راته پته لګي چې دا کور ورکړي لکه نه دا مطلب چې نه، وای دا زه- ماته نه اکچوال زه دا- وای ته ینګ ټیلنټ په پکار ده که زه زړه یم نه نه ینګ بیا دا 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 نه څومره نو هغه مانه که سوچي. نور کسان دا کم سړی چې ما دی د دا دویشو سوچي. کالو دي هغه خو د 45 او یو د 49 سال دي. اوس زه دا وایم که نه که تاسو نه کېږي ارینجمنټ چېرته زما مدد کولی شئ کور اچھا. دپاره زما ٹھیک ده. فیمیل پکار ده او هغه یو هم نه دوه پکار دي اچھا خپل نه پروګرام یو کار وکړه زه دا وایم اسماعیل. کتون کې دې سکرین ته کتون کې دا وخت کې موږ ته ګوري نو که فیمیل ټیلنټ د اسلام آباد پنډۍ کې دلته اوسېدونکي نو به زیات بهتري ځکه چې تګ پښتو راتګ speaking. مسله مته نه پښتو سپیکینګ که نه موږ سره په دې پروګرام کې تاسو رابطه کولی شئ په دې لایو ټرانسمیشن بالکل کې کولی نو ظاهره ده کور ور کې به کاست وو صحیح ده نو دا بس په خپلې دې خبره مسلې- یو خبره نه، نه، لکه دا- زه خوشحال شوم کنه چې یو ښه دغه ور کو کېدای شي نوي بنده ته چانس چلنده ور کوي ناشته کې بس خوري د چونس ناشته کې داسې کار به وکړي چې د هرن پانچې که نه جي ولې سوي دي ولې ولې د مړز وزرې وای 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 د مړز وزرې نه وای 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 او د هغې نه علاوه شات دا ټول ناشته په اس باندې چې نه به به کې نو چې آس باندې منډې ترډې وې نو بیا د ډېر ټیټ ناشته پکاري که نه اس باندې مچې نه شي ها او بل څه چینی شو څه مطلب دی چې نه مطلب چینو چې په ګوړې باندې کینو ښه دا چینی شو چې دی که نه دوی په خپل اکسنټ کې لکي مروت والا کې که نه مونږ وایو کینې کینې، دوی چینې چینې چې جي. یو ځل زه بنو ته چې دی دغه له لاړم که نه دا څو ته یو واده له لاړم نو هلته اوس ډېر سخت په مشکلاتو کې ګیر شوم ځکه چې کله ما روټۍ خوړله که نه نو ورته چې ډک شوې ما به ایسته روټۍ پرېښوله ځکه چې ډک شوې چې دی زموږ په ژبه کې خو دی چې بر گیا تو پیټ تیرا بر گیا لکه یو طنزیه غوندې خبره خدا صحیح خبره ده خو دا زموږ مختلف دا ډایلکټ چې دی د دې ژبو دا ښایست دی چې پښتو ژبه موږ چې داسې وایو، موږ. څومره هم چې لږ شانتې داسې یو 6 کیلومتره واوړې نو خدای ومنه دا خبره د ټولې اس دا ډیر زیات خبرې کوي دته پته په ناشته چې کوم څه کې هغه ورشه خبره ناشته کوم کې دلیل وایي ته چې خبره کې کنه خبره به یہ بوتا شارٹ کر سو دا شاٹ کر سو جلیل صاحب لګ ورو شورت خدای ناشته کې خدا کوم څه چې خوري دا د خیری ځل کوم ځای خوړلی ول دا یو واده کې یاره اخري ځل مې وادګارو چهره ني د سکار دی خدای احمد شیره چې خیبر سهار کې تا کم کم قسم ډیکونه نه جوړ کړي کنه تا د وریجو پراټې جوړې کړي دي د وریجو او او ورجه پراټه ها د مونږ باندې خوړلي مکه ها د مونږ باندې تاو کړي پراټې خوړلي دي د مونږ باندې کم کم قسم ناشتې تا په مونږ باندې بالکل مې کړي خو دا هرن پای به په مخ راړم سمنے والله چې کریڈٹ گوز ٹو کامران سے وہ بلا دام خبر ہے خوشحالی خبر ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز زګور مچدا شاجی چې دا کم کوارډینیشن روان بس ته دا وګوره باندې کړه ګرانو کتن کو دو بدا کاته کاته کی دا یو بل سره دا غسې لګي خو موږ وخت شه د وړې شان د میوه تر بل بل باندې صرف او صرف موږ سره اوسه خجی تاسو ته یو ځل بیا مجاهر کلی وایو پروډوسر لانچ کې زه आवाज نه ما سره بالکل ګوشي بالکل نه ما سره دنیا خلق ناستي سره یو خدغه تور کپړو ول شله زړکې ناستا بل ور سره شاه اسماعیل صاحب ناستا سلام ورته وایو بل مور سره مور سینیئر پروډوسر ناستا خدای پاک ته یا الله سرجی تاسو اخبار پر ال تول لاړو دو وای چې بس زه خبرو موډ څه نه تاسو به کوم چې احمد شیر ته به ورسې چې احمد شیر ناشته ماشته جوړی کني جوړی چې تیاری میاری لګیا دا احمد ناشته جوړوي ناشته بالکل جوړم او ایوا خبره وکما غاب شپ سره سره موږ همیشه یو خبره کو کنه چې سپکه کار خبره چې دینو هغه وکړو صحیح شاجی بلکې مومن صاحب ته یا مومن صاحب دی او جلیل بھائی دی او نعیم بھائی دی صحیح ده تاسو هم دا واوري ښه
ګوره نزله زکام فلو او دا تبه مبه چې دی نو نن سبا شته ده ټیک ده نن سبا ډېرې مسلې موږ خلکو پته څه چل کړی دی یوه غلطي موږ نه کېږي هغه دا کېږي چې موږ اوس په ډاکټرانو ته چې دی نو زیات توجه ورکوو په کور کې هغه مور او هغه مشرانو نیاګانو به چې کومې ټوټکیر کوي که نه هغه نه کوو دې پاره یوه ډېره زیاته ښه قهوه ده او هغې قهوې پاره څه دي جي چې ما ته اوبه مې واغستې او دای ته یی جي دارچینی ټیک ده دارچینی چې دی نو دارچینی احمد شیر دارچینی چې ما نه و لیدلې که نه ډېره موده راول زه به حیران وم چې دا به چیني په شانتې څه خو چې کله دا ما ویل ته معلوم او نو دا دارچینی دا یو دغه په دې کې اچو بیا هغې نه علاوه لونګ خو به مو لیدلی وي که نه لونګ چې دی نو ډېر مشهور هم دي او خلک یې چې لونګ چې دی نو لکه په لونګ کې دغه ډېرې ګانې په باندې جوړې دي نو 3 لونګ په دې کې موږ اچو او بیا هغې نه پاس شین الایچي چې دی نو یو شین الایچي صحیح شو شین الایچي یو صحیح شو بیا د هغې نه علاوه ادرک چې دی لکه دا نزله زکام و دې هر څه لپاره لکه ډېر زیات ښه وي اوس موږ چې کومه ناشته کوو که نه اوس وګورم چې ما خپل دي نو خپل لپاره خو به زه ښه څیز جوړم اخبار ګوري معتبر ښکارم جلیل چې دی که نه 2 ورځې د دم ډېر ډېر سخت پریشان وو د دې دغه د راسته ادرک مې پکې واچو ټیک شو او بیا د دې نه علاوه پودینه چې دی نو دې یو خوشبويي بل د دې قهوه کې چې څومره خوند کوي څومره ښه دی فایده چې دی نو هغه راسي بېګای ما طبیعت زیات خراب و خو دې سکو نه پاس الحمدلله بیا چې دی نو هغه ټیک شو دا به ښې طریقې سره پخو نه پس پسې چل کوو چې تاسو خپله خواشه په دې کې ګوړه اچوئ دغه وي ګبین که نه ګبیني نو ښه خبره ده شاد اوس ګوره ګبینو ته موږ په خپله ژبه کې وکړو نو هغه پکې اچول شي دم پودینه او دې سره به دا پخېږي او که ګوړه اچول غواړئ نو فاسکه ګوړه چې دی ما سره ګوړه پکې واچوم صحیح ده ښه زه یو هم پکې ګوړه هم واچوم نو تر هغې پورې به دا پوخ شي ښه طریقې سره ناشتې کې هغه ووایي چې هرن پایې خو نشته خو املیټ خورئ که هاف فرای خورئ هرن پای نشته مونږ سره املیټ هم پکار دی او هاف فرای انډ هم پکار ده او بس چې څه ده نه او اسی یو انډه پکار ده اسیم یو انډه پکار صحیح ده اسمه د بچی دی به بنا جوک آف د ډے ته وې ما اخبار کی جوک آف د ڈے راغلے دے کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج اینٹی کرپشن ڈے منایا جا رہا ہے کرپشن ڈے حالانکہ کرپشن دلته چې دی هغه یو ډیوټي ده کنه او هغه بدلته لکه څنګه مړه دلته کرپشن خلک داسې کوي لکه ثواب کار ویم لکه هغه به ډېر کرپشن صرف دا نه چې ته پیسې د چا نه واغستې او کرپشن دی وکړو که نه کرپشن د چا آیډیا هم تو اغستې شي د چا آیډیا هم پټولی شي خپل کار سره هم چې مړه دغه خو خیر دی خو چې د روپو نه هر قسم کرپشن دی دغه کرپشن دی خیر دی لکه موږ ټول ته راغلي یو چې خبرې کوو چې غیبت شیبت کوو خپل هغه پروګرامو حساب سره غریب لګېده شبیر لا اوس میک اپ روم چې ده نو شبیر خو چې 3 کیلو میک اپ چې نه کړي او بیا یختې چې دی هغه داسې یو دغه غونته کې نه جوړ کړي ورېځې هم تورې کړي کوکا ما ته کله کله همګو پیری و نشکاري ما جانانا زما ودزر قرار السلام علیکم مهربان نظم السلام علیکم پاکستان السلام علیکم السلام علیکم گڈ مارننگ سحر بخیر سحر گڈ بخیر مارننگ والا ناشتہ میں نے رکھا یار تا په کومه ریز ناشته کړې هغه ریز درته وښیه موږ سلور واړو کې چا ناشتہ کړی دا ګوره دې کړي ما کړي دا ما کړی دا شاه اسماعیل بھائی ما یو کپ چای سار وخت اسکله یو کپ الکا یو کس لپاره پړکې ووایا پهله پړکې ووایا چا بیا پارا مومن دی پارا شاجی لپاره مومن دی پارا او مومن کومه کارنامه یې کړې مارننګ کې د 5 بجې چې پاسي تر 12 پورې د کار Yes. او نن شاجی دلته ناشته شاجی لپاره یو نه یو ګټ اړو یو ګټ اړو چې ګټه کم دی یو منټ تاسو یو بل سره دوره مسکې ملګو یو بل بس دوره غیبت کوي دا ټول خو دې دغه جنازه پرې خو راغی اچھا تاسو زه خبره کو غنو کتونکو دو چکل منافع والکاری پروګرام ته شاجی تاسو ولا مزدار خبر ورته کو چې دو چکل منافع والکاری کنه نو بیا دو خپل شي لګي لکه احمد سله جلیل سله شبیر سله اچھا کله مفت والکاری دا غریبی نیولای وو دا ټول دی
شاجي مومن خدای چې څنګه دوی انټرویو اصل کې د پرون نو کنه د سکرپټ باندې نه دی پوهه کنه نو چې کم شینه منګه مشر معنا کړو د ټول اقیم وي کم مې اسی وې د دوی خبره ګډ مارنینګ نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دا پړپړی وګوره دا راول پړاو کبه به پروګرام زنوم د نو خبر کړم نو ریکارډینګ هغه دغه چنه ده ای یو سیریل کیږي راغی دغه زمنګ یو مرګره ډایرکټر دی ښه او نو چې کار مار پکې کې چې وته وی وای کنه موږ له کم ځای کار کوو دا وردی والا تصویر چې اوس ما دې لیکو او تیر کال هغه پرونه او بچه لایو راغلو الله هغه لایو راغلو احمد دا څه کړه خبره دا ګوره او ما ته نه وی چې मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा बल चाहता हुई खबर वाले अड़ा कोई इस्माइल नु ना पता चले यार इस्माइल नु ना पता चले ولې اسماعیل بیا خبره او پیدا زه خو جوړ نو نه سما دا ګوره زه چې خبره کوم د پهله د سره نه کوي دې اچھا ما پرون اطلاع ورکول غوښتل کنه نو صحیح. پهله فون نه ملاوېدو بیا دوه درې ځل ما پسې فون راغی کنه چې کنه تا مال اطلاع راکوله مال اطلاع راکوله اچھا میں خبر ده کو چلو کیمرے بولش کو ٹائم پر آف کو لائک اول به جلیل صاحب نه رسو یو یې کنه سړی ته یو اینکر ډیر شل لګی تاسو خو ماشاءالله ټول پروډوسرانو مطلب ډرامې پروګرامز ارڅ شهدو کړی دی او ډیر زم چې منجه وي پروډوسرز دي سر جی تاسو ما دا شي تاسو سوال چې کوم بدتر باندې لګي هغه بچو صفه خبره به کو سیاسي بیانات یاره بناو بد خو هر کیمرې به بند کړو صاحب نه نه زه تاسو ته شاوم مطلب صرف دا وایو چې کوم اینکر تاسو ډیر زیات تنګي لا سم ټایمز تاسو وایي چې یاره دغه کس ته خدا پروګرام چانه یو خبره ته یو ته چا سره کینا نه څوک در باندې باد لاګي هغه نو موالو او نو نه زه هغه ولا پتا نه نه ته ویې کنه چې ته ویې پتا به راځي چپ سا میسج ته کوم کنه ته تاسو وایو جلیل سر تا چوک دا سینګ کړه اره چپ سا تا نه خو تا خپل نمبر راځي کنه زه دا وایم کنه چې هر هغه اینکر یا آرټیست چې کوم په سټ باندې تنګي کنه او نخري پکې ډېرې یو نخرې پرځان څرنګه؟ کې چې نخرې داسې یو څرنګه؟ دغه جوړ شوی لږ کو درجه نخري سره داسې مطلب اتاو راتاو شه داسې دا څه مسله ده تاسو قاضي صاحب خبرې کو صبر دا وسی نه 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 یار تاسو دا قاضي صاحب تاسو ځان نه چې دی تاسو چې کم نوم نه فیمیل نه نه فیمیل سټایل چې کوم تاسو دا قاضي صاحب دا اے ایو زه سړی یم نو زه به دا څه کوي پوچا کی پوچا کیوں نہیں مارا اے سیګریټ لای سیګریټ همدغه سټایل هغه والا صفا دا خبرې تاسو اسما کای صاحب سره په دغه باندې کې داسې مکوا خبر غپ لګي alright ډېر شي پروګرامونه دي زه جانی جنکشن کوم زه کورور کوم نو پای کې مختلف اکټرانو سره مې مواسطه راځي 6 لاکھ او لکه اوس اتیر جانی جنکشن کې یو کس چې دی هغه ویل زه ډېر مها اکټر یم ما هالیوډ کې فلمونه کړي دي خو سلو پنځه ریټیکو نه پس هم کنه جهانگیر وته وي وروره دا ډېر ګران کار دی ډېر په مشکل موږ معاف کړه دا چوک تا دا نو بس پرېدا نو داسې قسم خلک چې دی هغه ما ډېر اریټیټ کوي هغې نه تنګېږم مطلب چې کوم تاسو په سیټ باندې تنګي او شبیر چې خیر دی نو ورځي ورلکه نه او هغه وایي چې سر آپ ذرا کر کے بتا دیں یا آپ مجھے گائیڈ کر دیں بیا زه بالکل نه 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 اچھا اریټیټ او تنګېدل بیل دی اچھا ستا بد هیڅ څوک شي دا خبره یاره ما بدې مې څوک هم دا خبره ما والا ما بدې مې څوک هم نه دي خوښ مې ټول دي ټول ما سره ډېر زیاته کړي دي بس خبره نه خبره کوم کوله ګلدستې شبیر ګلونه تنګي تاسو ته وکړه شبیر مو تنګي نه 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 شبیر تاسو نه مطلب تاسو پروډوسر نه تاسو په رشتہ وایو چې کوم اینکر بدتر باندې شنی ګوره هغه وی کنه وی جس کا کام سنجیدہ کېږي به نه وای چې چا کار دی هغه په خپويږي د هوست کار هوسټینګ دی د پروډوسر کار پروډکشن دی د کیمرامین کار کیمرا سیاسي بیانات یاره بل دا د هر یو سره په خپل کار خپويږي پریش ما زه د کیمرامین ته ویم یار دا لکه دا غلط ولاړی دغه اوس هغه ته پته ده او شاته ډایرکټر ناشته ګوره دا دی هغه کار دی زما ایس انټرفیرنس نشي زه پکې وکم نه خبره خو تاسو پروډوسر یې کنه اینکرز له نه اکټرز له بس چل دی تاسو کنه خو دې ډایرکشن خبره ورکوئ. سکرین باندې چې کومه دا سکرین باندې چې څوک هم راځي هغه څوک بد نه ولې چې نه تا خو هغه ورځ بل څه ویلې باکې کم یو بچه دا چاول شاته غیبت کوي ما ته ډیر ښه پته ده خو خیر اوس بهار نام نه وای نعیم صاحب په لبره شو نعیم صاحب تاسو چوک شل لګي ها چوک شته ته لګي تو را باندې ډیر خلک او بدی را باندې تو لګي
وړران ما ولا سوال داسې وکړی چې هغه جواب ښه راځي دې نه پس دوی سوال تا چې بل د باندې څوک لګي ما ته پته و چې نعیم صاحب ما ته الټا جواب راکړي چې څوک ته مدرسه لګي نہیں مولا یو پروگرام کوي کنه پروگرام نه 2-3 غنټې راول د 196 ته بای هغه د څه نه زموږ آرټستان دی خو یو بخي چې هغه تبا شادي دا زنګ ټول سره دا مسلې کنه چې ډایرکټر وته چې کله سین وای کنه نو یو په موبایل باندې لګای بل بزن سیلفیانی جوړای دریم کس چې دین هغه بجنه او چې جنې وای نه کنه توغه می دا یو ملګری دی یاره زه لګیا ما فنای ته فون کوم ها دا خیر دا به لګیای हेलो نعیم صاحب څه خبر हाँ फनाई خو وخت ودی किधर पहुंचा यार जल्दी करना यार वो مونږ سره اوسئ انګي نه درې انګي ته پخې درې انګي انګي نه انګي درې پخې د دنیا خلک ته انګي درې نه پخې صحیح وایم یو استاد خوشبودار خبره چې شم په دا خوشبودار خوشبو التم درته जा जा दे से سره علما जा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जा څه فرق जा اعتبار نه راغلم یار बाद में रखना को जापान او ته افغان जा راغلی जा 26 نمبر जा वो तमा पे लंडन اے فرشته ته دلته راشه ټول بدل تر اے راځنګ دلته خدای احمد شیر ته شاته دا ما بس نه راځي دا دی انګيو په سر روان دي منا سر هیلپ کول شم سر نه البته کول شم یو هیلپ تاسو ته وای دې کړه پراشه کنه دا دې وګوره دا تیار شو جوړیږي لګیا هغه برانه خلاص تا ته پته چې هغه خبره کوي دا هغه فریم کټ شبیر رورا دا والا تور مرچ پوچم تورمرچ واچو تورمرچ ما سره باندې کې نه خوښه ها ما سیب دیش چل دی زمانہ کا داری چنډي او کامه چې یو کنه بڑا خان نو بڑا خان کې چل جو اکثر یو جی نه دا سنین کا چې دا خدای کړي یو جی نه چې کړه شوی دا اور کله نری شانتی کنه انګي دی بس نو لګیا دي څه سره نه غیر مزدار بڑی شو بیا به زما یو ملګری و انټر شو کنه خبره ده کنه منچی دولتانا تانا نه نه کنه کنه وس اصول خدا غي چې ډایرکټر ټول ته وای کنه چې تو به دي شي تو به دې طرف نه راشه دي شي وکنه او دا لفظ به دي شي وای as a director زو هغه تاغه کما یو 2 منټه چوشي کنه اوکې سټاند بای اکشن هغه بل سوای تاسو ما دي سیول نه چې ماته شبیر وی چې تاسو دي سی وایا هغه شبیر خپل ډایرکشن ورکړي هغه اچھا دي سی نه دي سی شبیر اس طرح نه اس طرح شبیر صاحب دي سی وای او राजी सर او ډیر لا یار राजी نه 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 کدهونه ګوري یا دا همیشه روټۍ ته داسې خوشحاليږي ته بیا چې دا په پهله ځل خوړلې ده او بل خبره ته کوم یو ټلیفون کال دی چې موږ سره السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کالدارا دا کالدارا دینا کالدارا سو کنو په خبر نه محمد شفیق سو کنو په خبر نه محمد شفیق څنګه له طبیعت دی خره تاسو یو جهان مننه بس نن ورځ د جمعې مبارکه ده او ماشاءالله ګلدسته نن راغونډه شوې ده د سر ګلونه پکې ټول ناستي د خیبر د دې ګلونو اغه سر نه شروع ش نمونه غستل شروع کا دا شخصیت څوک دی والله خدي تاسو او ټي وي دا کوم دي خدي تاسو را کیمرا پر راتاو کې دا نه وای او ډیر بل کس راولو دا شخصیت څوک دی جی خدي ما نه پیژني ولې نه یاره کدن شبیر سواتی څوک نه پیژني یار پروګرام کې وای مالې او دا شخصیت جی the one and only او شبیر سے بالکل the only one شبیر سواتی اوس څه کوم او احمد بھائی یار تاسو غوتو کې ډیره ځای کړه یار منځه او دا شخصیت جی دا ورې کیمرا پر راځي کوم یو شي دا دا شاجی دې شاه اسماعیل مومن او دا کس چوک دا غيو ادا دا تور کوټ وال تور کوټ والا دا خو جلیل سے په کنه د دې پروګرام اکثر ډیر بیزی وي هغه کامن نه واه زبردست او ادا چې کوم ناسته ده د مونږه جی پریشه را بس دې سره نن تاسو نن لایو خبرو شي پریشا خان thank you so much جلیل صاحب جی جی
ماغه شاجي خبره تاسو سره پروګرام کې ټول بوډاګان دي هغه کراشنکوف ما جو هغه فیروزی هغه تم سلام دغه کور ور کې وعلیکم السلام کور ور پروګرام نن ډېر ښه روانه ماشاءالله پروډوسر لاونچ ډېر مو خیبر مجلس کې دوه ټولې چینل یې په شو پور دا نن زموږ رومانه پروګرام دی دا به تو ګوري او دغه او شاجي جی جی نن تاسو ناشته زموږ د خیبر سره دومره مینه ده چې نن ګوره کامران حامد راجا صاحب صحیح کړی دی او نن جواد صاحب صحیح کړی دی خو موږ هغې ته سلام پیش کوو چې هغې موږ ته روکه پښتو را ژوندی کړې ده او موږ له ډېر ښه پروګرامونه که د صحت باره کې وي که د لوبو باره کې وي که داسې خیبر نیوز باندې پروګرامونه وي که داسې ډرامې وي که نه نو موږ ډېر لکه هغې ته ډېر خراجتېشن پیش کوو او موږ له پکار دي حکومت وخت ته پکار دي چې په 23 مارچ موږ له یو ایوارډ راکړي خیبر ټي وي ته بالکل دا ټول رنګونه خو د هغې په وجه دلته جمع دي ډېره زبردست او شبیر صاحب نور ملګري به هم کار کوي او جی او بالکل بالکل بس هم ټیپ ورکو خو په مجلس کې باندې زمرود بنوري صاحب باندې او د هغې ټول ټیم ته سلامونه داسې پېښور وعلیکم السلام دا احمد شیر ډېر زبردست آملیټ پوخ کو زموږ طرف نه تا ته دا زبردست دا آملیټ تاسو ته دا وګوره یو خبره د کومه ښه خبره وکړه چې حکومت وخت ته چې دی نو هغه پکار ده چې هغه اوس 23 مارچ کله روان دی نو په هغې کې د خیبر ټي وي ته چې چونکې هغه خیبر پښتونخوا او ټول پښتنو ډېره نمایندګي کړې ایوارډ دی ورکړي صدارتي صرف پاکستان چې بلکې پوره دنیا چې نه ورکوي لکه کله چې کیټګري جوړېږي که نه نو په هغې کې ټول نه اول بره لیکلی چې د خیبر والا کس به پکې نه وي که نه کایي صاحب دې ټایم دلته نشته که نه جانسټ کلیم کامیډین آرټسټ بالکل هوسټ بالکل په دې حساب له چې ګورې هغه یو ټکر ساتي هغه به بالکل نو ایوارډ به د چا ډاؤټ ځي داسې کس به ځي چې هغه په کریډټ باندې به د سی ډي یو انټري دې ته شک نشته هغه له به لیکلی چې بھائی دا اس نے تمغه ته کارکردگی که نه نو زه دا همیشه سوچ کوم چې یار څنګه د خیبر ماشاءالله ذکي بھائی هوندی بالکل صحیح خبره ده ډېر نور کسانو ټول ډېر ښه کسان دي او ماما دې نعیم بھائی ته یار زه تړلی شی یم زه ستاسو سره نه کښېنم د بړخیلي والا نه لګي نعیم بھائی ته د بچپن نه والا تر اوسه پورې خپلې کیسې شروع کړه زه نن زه ډېر ځوانۍ ته هغه چې موږ به ناشته ختمه کړي خبره وه فناهي مو څه کړی غریب نو یاره فنایي ولې رانغی یار بچې خبره داسې ده فناهي خو بالکل لاړه پسې اسماعیله زه شبیرې جلیل نه یم چې اوږدې کیسې به کوم زه پیدا شوم لوی شوم اورې که نه بوډا شوم داسې ناست یم خدای ورته ګوره دا نوم چې کوم دی دا صحیح ده شبیرې نه دی شبیر دی خبره واروه خبره سره مینه ډېره ده احمد راشه که تاسو ته درلمه خو یقین وکړئ دا قهوه چې ما اوس کومه لږ غوندې چک کا چې ما لاس ورسې که نه ډېر شبیر زیات جنه والے بچ کړي نزلې پاره زکام پاره مرۍ خرابېدو پاره تبې پاره موږ یو چې بس د ګولۍ ورڅه کوو هغه داسې ظلم پرې شي یو ځلې جوړه کوي بیا چې تاسو لکه کومه خرچه شوي وي او تاسو ته فایده یې ډېر نه کا نو بس تاسو خرچه به شوي وي نو صحیح خبره ده دا چې not responding at the moment please try ټوټکې it شي out که نه دام دیړه هغه بالکل صحیح وای ما همیشه خپل کور چې ټرای کړی دی او ډېر زم چې صحیح مزدار ازموده دي نعیم بھائی دا مایک ټوټ اچھا راشه احمد کنه تاسو په کار تاسو به ناشته ما ته ګوشي را کړې و لکه زه ونه والا کو شبیر پنځنه والے پاسه بچ دې ته زباو ده اچھا ما ورته ویل ټول روانه ده کینه وته خبر ور وای احمد چې ما ورته چې مکه یار دکه کړو خوره کولې نه خوره بس ما ته پاته نه وکنه دا ګور پاسه دکه راکې چې خوره کولې نه خوره نعیم صاحب تاسو مراسم مونږ کو جوائن کو دا مزدار غونډه ناشته چې زما او هو دا کوم احمد ثانک یو بلکې سو والا مچ چې کنه مومندانو سر نه لګي خازه یو خبره کومه وګوره موږ په دې موږ همیشه لکه یو شان د کار کو ټول ملګری یو دلته کې او موږ همیشه یو چې ګوره موږ خاندان په شان دی یو فیملی یو کنه نو موږ په فیملی کې نن چې دی نو یاسر زمان صاحب چې دی نو هغه هم راغلی نو دا ناشته اوس هغې پاره ده اچھا زبردست ٹھیک ده هغې پاره ده سجی ټلیفون کماوه دی په خیر راغلی کال کال السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر راغلی جی خیر و خیرت استاد واګیانې دي چې احمد بھائی ته خیر جی الحمدلله څوک خبرې کوي رنگین ترین خبره کوم چې بلوچستان ضلع ارنائی نه رنگین ترین سرنګې بالکل خیر و خیرت استاد واګیانې دي چې ته خیر الحمدلله ټیک ټاک کې ما سرنګې سیل هوړې ماشاءالله دمره خيسته ورځ ده چې یو خو خيسته جمعې ورځ ده چې بیا ماشاءالله تاسو ګرد یو ځای ته شوي یو چې ګلان یو چې ماشاءالله یو باغچه ده چې پوه شوې مننه مهرباني
او تک ګل پروډوسران دي چې او شاجي صاحب د جی جلیل بای د جی پوش نعیم صاحب د جی احمد بای تا خو پیژ نه مچي اګول یو ته موږ پریموت نوم جمعه خان او ولا گئی نوم یې څه د جمعه خان نه ده شبیر شبیر دی څه نوم د جی شبیر هاف رائټ شابیر خرید جی جمعه خان خور نوم د جی پوش جمعه خان باغ جانی جنکشن کې دی واه کا جانی جکشن کی ما کتلې د جمعه خان دی جی او ما سره لایو پروګرام کې هم په خیر کې خبري شوې دي جی او زله پوه شوې بالکل رنگین ترین صاحب تاسو مال زکه یاد دی چې تاسو نوم چې کوم دی هغه مکمل انټیک دی رنگین ته ډیر مزدار نام ده یا سره خبرې زکه عمل کېم صحیح ده جی دا خور می سنو جی پری شیخ خان پری خان جی بس ٹھیک ده جی بس بھائی علامه خسته لره جی آباد لره جی مننه جی شاجی بھائی مننه قاضي ته تاسو ته سپیشل سلامونه وایم ځکه چې مونږ ارمانونه پورا کوي چې خسته پروګرامونه مونږ تراوړي جی پوه شئ وعلیکم السلام یو جهان مننه او بیا چینل سربراهان دي کامران بھائی تو جواد بھائی تو مونږ غواړو چې هغه ته مونږ ته یو ورځ داسې ښکاره کړي چې مونږ شکریا ادا کړو جی پوه شئ بس دا پروګرام که ګوري کامران صاحب او جواد صاحب نو دا تاسو طرفه ریکویسټ ورته لاړو چې تاسو دا غوښتنه وکړه چې تاسو هغوی هم په سکرین کتل غواړئ خو هغوی زموږ مشران دي هغوی په سکرین نه راځي هغوی موږ له موقع راکړي جی کال کومه یو جهان مننه سوګانو کتن کو دغه مزدار خبرې دا ناشته او دا ماحول بداسي دا رونق بداسي جاری خو په الحال هوا سره د یو وړې شان دمه نه واپس راځو چاړه ناشته دی کوته اخبار راځي اچھا اوله ناشته وکړه اوس اخبار واخیسته نه اځه دا غاړه ډډه کسلا اوس ځان ما ټوټل یونیم ټوس خړلې اے جی نه اے ګډ ډډه کسلا اچھا سوري اصل چې ما د کس ډیر سیریس ناس اخبار ویلې ما ورته مالول د ګډ ډکه کړه چې ناستې موډز لای به د اخبار راخیسته ما درته وی چې ما یونیم ټوس خړلې نه یو نیم به وی درې ځله نه بھائی ورشته وای تا بس پنځه خورلې یو ځای نه 4.5 4.5 خورلې دي بس دام صحیح ده اچھا نو هغه فنائی ته انتظار دی چې فنائی کو د پاک اوس ته یوه خبره زه وکړم یوه خبره دې ته پاته وه چې مخامخ راغلي یو خو په چال کې هغه ته خبره کوه ګوره پروډوسر لاونج اصل کې امدا هغه چې کو نه لږه بېزتي خو یې کوم خوږه کې شو بس خبر نه یو کیمرې لګېدلي و بس تاسو خبر اوس خو مو ناشته وکړه که نه د غړۍ سره زموږ ژوند دی او زه وایم چې هغه فنائی تر اوسه ولې رانغی یار فنائی ته چیرې لاړې فنائی ویری بیډ یار دوره لیټ قسم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسعود فنائی جی مسعود فنائی تاسو ملاقات لاول تعارف ټول سره سلام وکړه چې بیا ستا تعارف هم اچھا فنائی غریب سلام کوله شاهدی ما ویل شا کې املیټ ته پترا پر پنی نه ته وای کنه دلته کې ما ته وکړه غولو دا تو شاٹ کنه چې فنائی ته پترا پر شا اسماعیل صاحب مستړی ما سي کنه کې په املیټ باندې ما ته تاسو تر کو نه یاره فنائی زما رومټ ته کنه هغه ناروا خراټي هغه ناروا خراټي کله چې د خپل بیا خراټي وای دا خو نه اوري کنه زه ورته ګورم داسې ګورم او دا لګیا ده اچھا خو په مزه چې بیا زه وایم ته وره ته چې پاتېږي به زه وګوره چې څنګه ته زه چې خوب کوم بس دا څه وایي ولا ته ډېر خراټې وایي کیستونو کې تقسیم کړی ده پهله زه ودوشم دی ویښي بیا دی ودوشي زه ویښ نه ته خوب څنګه کې دیکھو ټوله شپه او دې تا سره خبرې کوي دیکھو موبایل کې نه یو کیسه درته وکړم ما ته وایي برید بخلا عایشه واسه همدغه نه داسې کوي داسې لګیا دی ټلیفون کې دې نه اخلي بیا بریتونه جوړوي نه داسې کوي بیا بریتونه جوړوي او داسې تاوایي بیا او چې ټینشن کې به خوري نه ټینشن چې دغه داسې دا به راکوي خوري بیا دا خو نه کې دکان هلته نه ځي همدغه جوړوي نه اختیار نه ځي بیا دغه ځای چې نه رسېږي بیا ما ته وایي ولکه دغه غاښونه سره دغه یو تاسو د خپل د غند خبرې بند کو اوس مو ناشته کړې ده
لکه سرجیده کوم خو خبرې ناشته خو وشو کنه دوره غلیظه هغه خبرې وروسته یو مزیدار پکې اسماعیل بھائی شکر چې لیټ راغلی چې دا ناشته چې تاسو الته په افغانستان کې کنه ناشته کې څه موږ سره یو کال ده دا سوال جواب باخلو کال باخلو السلام کومه علیکم کیمرې کې خبره وکړو ونه یو منټ کال اخلو کال اخلو جی السلام علیکم روزانه سو خبرې کې لکم جی د کال کړی دا وعلیکم السلام جی انعام فوجي خبره کومه د کاریا نه جی ان ډیوټي ما او تاسو پروګرام می کاتو کور کېوما نو ماشاءالله ډېر خراب باندې لګي نو لا یو کال تاسو نمبر هم پس کړ نه نو زلمه چې تاسو ته کال وکم جی څنګه الله خیر دې تاسو ټول خیر جی الحمدلله جی تاسو یو جهان نه خوشاله اوسه درته وای تاسو په ډیوټي باندې یو او موږ پروګرام ګورو نو لږ کو خو به سړی زړه وای کنه چې داسې موږ ټول یو ځای سره غپ شپ وو سره پروګرام خوان درکې مزه درکې جی الحمدلله د موقع مناسبت سره چې څومره موږ ته ګیپ ملا مطلب موقع فراهم کیږي نو پروګرام ماشاءالله مونږ ګورو او بالخصوص کلاشنکوف ما پروګرام ته خپل رائے مونږ لرا کولای چې دې کې بهتري څنګه راوستې شو سر دا چې خو زه چون زما خو دا خیال دی چې څنګه ماشاءالله تاسو خیبر ټي وي ډېر ښکلی اقدام او ډېر ښکلي کارونه ډېره ښکلې پوهه او ډېر ښکلی سوچ سره هر یو پر راوړي نو زه دا ویل غواړم چې تاسو د پروګرامونو کې چې کوم نه ماشاءالله پروګرامونه خو ډېر دي داسې احساس پروګرامونه شته لکه ستاسو ډېر دغه دی خو زما زړه خپل نظریات سوچ دا دی چې د یتیمانانو بیوهانو لپاره داسې چې کوم دی پروګرام منعقد شي نو ډېر به لکه خوند وکړي ډېره مزه به وکړي دا زموږ د خیر ښېګړې یوه اداره ده که نه سابي د هغې پروګرامونه خو به تا نه کتلي اکثر مختلف د هغې واړه واړه پیکیجز چلیږي هغه ډېر جوړ شوي دي په کوواټ کې جوړ شوي دي توغ کیمپ ته یو ځل مونږ تللي بلا پروګرامونه هغې شوي دي بلکې ګلداد دلته دې وخت کې په پینل باندې نه هغه مونږ سره یو ځل تر مونږ 3 ټرکه وړي د سابي لاړه هلته تقسیم کړي ماشاءالله فعال سره موږ مسافر خلک یو بس چې څنګه موږ ته موقع ملاویږي نو بس اوس خو کور وم نو چټي مې وه نو څنګه تاسو پروګرام انو بس سکرین باندې کتو نو ډېر زیات مو خوښ شو یو جهان مننه یو جهان مننه چالو سے کال کوم پر جهان مننه مهرباني فنای څه خبره کوله کابل ناشته د خبره دی کوله ناشته جلیل تعالی سوال وکړو دا به پکې منځ کې راګیرو ګوره د دا خبرې ټولې چې کمې دي که نه چې کمې هغه چې کمې مونږ نه دي کول هغه به هم نن کوو خو ته پیل د ناشتې خبره یو ورځ پروګرام کوله ظالمانو نه خیر دی مسامه کوه غلط شي نه خو مونږ خپل ځای خپل فیملی کې وایم زه خو اول په ناشته کې سپېړه دا کټ کې دا کټ کې دا نسو کټ کوله بس اوس رندار زموږ چې نه خو زه په خوب کې کنه چې کورنۍ راځي وخی تم داسې کوي هماغه ما ناشته ده زه تیار کیږم زما امي نه بابي نه امي خو انتقال شوی ده خطو دغه تابعدار خاوند دی نه د پاسې سر پاسې دو ته سوي چې سر پاسه بخیر داسې به کوي کنه بخیر نه هغه به بریت نه لري بخیر هغه به بریت نه لري خیر دی پدې کې د خبر نشته د ټولو سهار ناشته د کشانتی وي کبخی کسپېړی خو څوک یې مني نه پاسا اور ارسا الفاظ چینجی سچویشن یو او د شبیر صاحب خبره به وکړو او دا وګوره دا شبیر صاحب دی ښه داسې الله دې یاره مسعود ته یو فلم ولګو کنه یو فلم ولګو بیا فلم چې ورته لګاو کنه 2 منټه د فلم تیریږي او زه داسې ګورم چې او شپه 2 بجې دي زه داسې لګیم چې دا خو ماته ویل چې فلم او خپل شبیر سے یہ سین بہت اچھا یو ټایم کې دا علي خان چې بخنه غواړم یو بیا زه آیسته دا بندوم چې بندوم بیا داسې نو ولې بند نه کوه پیدا کنه مې ته په خوب کې ګوري اچھا ګوري نه او لګیا یې او کا پدې خوشاله کې بدیس چلو کو لګ موډ چینج کو اور خبر کو ډانس اسماعیل بھائی تو خپل شوکونه مو وای کنه غتا نه خو چې چلته تم بلوا ورې جو غړا شروع
मतलब गानों सर हम څومره شوق دی حالانکه لیپټاپ کې وسم جو غانې روانې دي پیړ روانې دي ظالم بچي مرچ نه اصل کې سندرو د سیستم د زمونږ ډیر پروګرامونه زمونږ پورا یو میوزیکل سلاټ دی کنه یو کال ولم آیو آخری کال السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې خیر جوړ الحمدلله جی ګرو جانا چو خبرې کوو لیکم جی مو کال کړی دا زه حضرت بلال خبرې کوم چې پېښور جی تاسو ته هر کله وی پروډوسر لاون چې څه وینا وړو بس موږ دا وایو پروګرام ډېر زبردست روان دی او ماشاءالله جلیل صاحب شبیر صاحب پریش خان او د نور سره مرګري نفس الله ټول خوشحال ساتي و د ښه پروګرام دی ثانک یو سو مچ یو جهان مننه خوشاله اوسو ډېره مننه ډېره نور مننه خیر دا مو طرف نه ټول مشرانو ته یو ټي خیبر سره مشران دا ټول د الله کامیاب کی خو عارف قاضي صاحب د خصوصي سلام او رسول عارف قاضي صاحب وعلیکم السلام وعلیکم السلام نور خیر دی جی الحمدلله تاسو په خیر ده بالکل شکر دی جی بالکل خاصور کیو جی تاسو خو وګورئ چې همیشه چې کوم داسې ښکلي خلک کتلي لکه قربانه کنه او نن دا ټول پروډوسران جمع شوي دي نو د دې بارے کې به څه وایې یاره ډېر زبردست پروګرام نه دا خو ډېر سینیر خلک دي جلیل صاحب او شبیر صاحب اور سره د نور ملګري دي ماشاءالله ټول ښه سینیر کسان دي الله تعالی ټول کامیاب کړي او یو ټي خیبر د الله پاک نور خپل کړي الله پاک امين 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 بس تاسو دوا او تاسو مینه چی نو ان شاء الله که خیری دا ترقی به څوک نشي ودرولې که خیری قاضي صاحب نه راځي سکرین باندې قاضي صاحب جی په سکرین باندې صرف هغه یې راځي نو خو څوک نه یا شبيري او یا کای نه راځي چلو صحیح چې هغه نوازګار شي چې سپکی خوشاله اوسه دعاګانې کوي السلام علیکم شبیره دا پروګرام به ختمېږي او کای شه بار عظیم نن براشي خیر دی نن براشي راوړه دا ګور تا خندلې دي او ما سره پیاله نه وي نو خاندم منه اوري عزیر پیاله راوړلې او شکر د پیاله راوړې چې څو پوری احمد بھائی چې دی هغه چې مونږ ته لکه جوړک شوی خوده یار دیس چل کو یو دمه بوالو نه ولی دمه اخلي یار زمونږ سره جلیل موجود دی اوره کولی आवाज کنه کولی شان سندره ثینکو سندره کې دمه والو وړا شان دمه بوالو دمه پراجو بیا بجلیل صاحب نمازدار غوند غانا ارول شکو بچای میچ شو بیا بنور غب شپ هم لګو نو چیرې بل پر تاسو مجو موړ سره وسو ثانک یو زهره بچای دغه غانا وای गाना स्टार्ट को ورګه یار غانې د پاره سه یو ځان سپیشل مایک راوړم نه غانې د سپیشل مایک فناینه والا یو زړه تاسو ته هر کله وایو پروډوسر لاونج کې الکانو دوره شور ملګوي د خاموشي اختیار کو یار لکه دا پروګرام مشر چې ما خو عزت کوو کنه اے مشرا اوس خبر واوري هم راغلی خبر واوري خوشحال شي الکان ته واوي او کنه جان مشر ویلا پرشه تو واحد جنې تو ځان ته مشر وای کنه تاسو مشر دا دوته مې الکانو خدا بیا نه لکه ته دا معنی چې د 55 سال وي نه دورم نه بیا مشر دی وي لکه دورو کو سره نه کوي کنه اچھا ما خبر ور 19 ثانک یو سو مچ ما خبره یو بل ملګری تم یو سزون جلیل صاحب ته مزیدار غوندې چې ورته وای چې مزیدار غوندې غانر ته وای ځکه جلیل بچای خبره ترې خوري مزیدار رواني دي یو خو پریشه مشره ده ا دې ځای اه بالکل بیا غینه پاس زم دا مشره جلیل صاحب کوم کنه غانا به زه مالک کې مې دې ځای ګوره احمد نه پریشه افسر ده او ته زه مالک یم افسر احمد ته ډیر مینی سره چھوٹی امي وای کنه دا څنګه چھوٹی امي دا کنه ډیر ځات خیال ساتي نه چھوٹا به مم کېدل شم اچھا خو یو خبر دا نیکانګه خو چې چھوٹا ابا جوړ شه کم دی نو احمد زیات دا وادو جی را باندې آرام شو اے شاجی نه محمد صاحب نن ما جګت و وشتو کنه په لاهوري باندې ها محمد وګوره جنې سره مصروف دی وګوره په سلفیانه وبس اے لاس یې ورپی شونه وي دا وګوره موږ خبره کولې خو احمد شیر چې ویل زر وای ما داوي چې نن مې پهله ځل په ژوند کې په لاهوري باندې جګت والو جواب سره نه و تاسو ته وګورئ نن احمد پر کلاپینګ کو واوري اوري کلاپینګ کو احمد پر جګت هغه وایي احمد شیر کو مې چھوٹی امي دا د
دلته کې ما ته هم چوټ آبادیم کېدل شم په دې ارمان خو نه شو ظالم داسې کار دی. هغه شو زما خبره اورئ دا غانه زر زر به ورته او ووایم غانه و ټایم نشته ځکه چې بیا زموږ هغه ژوند رنګ پروګرام دی که نه هغې کې مسعود به مي زه به مې یم او زموږ نور ملګري دي نور ملګري څوک څوک دي؟ راشد مامونزی دی راشد ورسره فرشته هاشمي ده ورسره ادا قادري ده او ګورئ خبره واورئ دا ژوند رنګ پروګرام چې دی دا خیبر او خیبر میډل ایسټ باندې جاینټ وینچر دی جاینټ ټرانسمیشن دی دواړو چینل باندې به یو ځای پاکستان او افغانستان خپلو کې ډېره زیاته مینه ده پاکستان ځان له یو پروګرام منیجر یم زه به د افغانستان ځان له یو ښکلا ده خو دا دواړه شاته خو شاته یو درد دومره سنجیده بس موږ ته پته دی نه پس چې کوم دی ژوند رنګ پروګرام او بس هغه ما وویلې موږ درته جاینټ ټرانسمیشن دی خیبر او خیبر میډل ایسټ دواړو او د افغانستان څومره ټیلنټ چې دی هغو ته ټریبیوټ دی خیبر ټي وي دی اړخه ټریبیوټ کا بس نور به ته نه وایې څه ګانا ها جی ګانا لاړ شه پېښور ته او د خبر ته والے پېښور ته ځکه جلندر ته لاهور ته کل بلچې ته کراچۍ ته زه ګوره ټول پروګرام کې چوپ راشه رنگ چې بنګ واچولی دلی صاحب گانا میوزک شروع سے میوزک زا سٹارٹ ready 1 2 3 ready 1 2 3 لړ شپې خبر تک مستور مال راوړه تازه تازه ګلونه دې سلور مال راوړه لړ شپې خبر تک مستور مال راوړه تازه تازه ګلونه دې سلور مال راوړه تازه تازه ګلونه دې سلور مال راوړه چا ازار بدر پسی شي ازار بدر پسی زبا جوړ ګلونا لیلا پسو سال کی مکه ونا زنا کمستور او تور مال راوړا و تازه تازه ګلونا درې سلور مال راوړا تازه تازه ګلونا درې سلور مال راوړا को कसम है मेरी ना हाथ खाली आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माले को कसम है मेरी ना हाथ खाली आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली ها د شکار کو یو د شکار کو یوم جی یوم اغیل راشه تاسو یې سندره زداوي ما یو افغاني سندره او دا ډېر ښکلی دا فنایي ډېر ښکلی اواز دی ته به موږ ته یو افغاني سندره دري یاده سې هغه یو سندره ده که نه هغه زما ډېره زیاته خوښه ده کومه یو ده تا ته پته ده چشم سیاه داری قربان چوم من خانه کجا داری مهمان چوم من چشم سیاه داری قربان چوم من خانه کجا داری مهمان چوم من
سترګې د اشنا په زړه ویشتل کوي زه یې کړم بیمار دا سکانې کوي سترګې د اشنا ناشناس انداز لږ ناشناس زموږ ټرانسمیشن شروع کیږي چې موږ تاسو نه لاړو بس تاسو دا دغه کوئ که نه جي او موږ لکه اجازت راکوئ نو زه فنايي ولاړ صحیح ده صحیح ده صحیح ده فنايي دا چیر پہلے چیر دا خلک زه فنا شي هغه بیک شیک راوالو خیر ګرانو کتونکو امید لرم چې نن چې موږ پروګرام وو د چې احمد شیر زه شبیر صاحب نعیم صاحب جلیل صاحب شاه اسماعیل صاحب فنائی صاحب چې موږ ټولو بلکې موږ پورا ټیم ټولو ډېر کوشش کړو تاسو لپاره امید لرم چې نن چې کوم د پروډوسر لانچ تاسو ډېر زیات خوشاله ان شاء الله تاسو فیډبیک موږ انتظار کوو چې انتظار به کوو چې تاسو څنګه ولګیدل ان شاء الله بیا چې کوم راتلونکي جمعه د هغه ته تاسو سره بیا ملاقات کیږي نو موږ ټولو ته راکو اجازه الله حافظ پاکستان زندہ باد